دنیا کې ژوند کې ستا دپاره د فیسبوک وخت شته، د موبایل شته، د غیبتونو وخت شته، مسلمان ته د کندې د کنستلو ټیم شته او د قرآن ټیم نشته. 24 گھنٹے مصروف نے په لهو لعب کې مصروف، په خواہشاتو کې مصروف، په گندګیریانو کې مصروف، په فاحشو تصویرانو، په فاحشو مجلسونو کې مصروف. د الله د مبارک کتاب ټیم نشتا. دویم درون مصیبت د الله د کتاب نه د اعراض کوونکي بندگانو هغه دا دی چې ونحشره یوم القیامت اعما، آخرت کے بداڑون را پاسی گی دا حق چا دا پارا چھ دا قرآن نا اعراض کئی. قرآن و سنت نا اعراض اول قسم دارے چھ غیبانی ایمان را نوڑے، دویم قسم اعراض دارے چھ ایمان دے را وڑے دیکھو قرآن نزدکے تاثر اخبر جون کی دا قرآن کریم دا پارا وقت نشتا، بچیان دی قرآن دا نکینے، دا اللہ دین پہ نزدکے، دا قرآن سرستا سا تعلق نشتا، نستاشتا، ندی پکور کے دا قرآن درستا، ندی بچیان قرآن ترازی، نستا مال دولت کو قرآن خرچ کی گی، ستا جون کی دا ہر صدا پارا حسشتا، قرآن دا پارا نشتا. تو دا قرآن نا اعراض کون کی ولو کو مؤمن مسلمان زانتا ہے تا دا قرآن نے اعراض کرنے ہو دا زندگی پریشانی تا دے گورا پدرنو درنو پریشانو باندے بالاوڑی. دریم دادا چی ایمانی پیراوڑو قرآن الفاظم سے اکڑن خود تلاوت نشتا، دا قرآن تلاوت نشتا. دنیا کی جون کے ستا دا پارا دا فیسبوک وقت شتا، دا موبائل شتا، دا غیبتونو وقت شتا، مسلمان تا دا کند دا کنستلو ٹیم شتا او دا قرآن ٹیم نشتا. 24 گھنٹے مصروف نے پا لہو لعب کی مصروف، پا خواہشاتوں کی مصروف، پا گندگیریانوں کی مصروف، پا فاحشو تصویرانوں، پا فاحشو مجلسوں کی مصروف. دا اللہ دا مبارک کتاب تیم نشتا. دا مبارک چھ رب کائنات فرمائی کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. مبارک کتاب ہے چھ مبارک دیتا ہوئی چھ رہا بھی فائدے دیری زیادی بھی دیری زیادی فائدے دی اور پکے. دا قرآن کریم نے اعراض دام دے چھوئی پا مطلب زن نکوئی کے او خب مطلب کوئی شے او خم فسر دے